دوه درې شعره به درته ووایم چې وخت ډېر بدل شو فاصلې دومره رالنډې شوې چې وخت ډېر بدل شو فاصلې دومره رالنډې شوې چې د تیرا غرونه د علم سره خبرې کوي ویلې خوراک دې کوم جامه او که پیزار دې کړمه یو مسافر د یو درخم سره خبرې کوي ته مې خوښ نه یې ستا په سره دم جنت پرېښودی ته مې خوښ نه یې ستا په سر ادم جنت پرېښودی ته مې خوښ نه یې ستا په سر ادم جنت پرېښودی لیونی ناست دی د غنم سره نو اول خو درته مبارکي وایم او بیا به دومره ووایم چې یاره د خوشحالۍ خبره ده چې حلال رزق دپاره یو سړی ځان نه روزګار روان کړي نو الله دې وکړي چې هر سړی دغسې خپل روزګار روان کړي او دغسې د حلالو په لاره باندې لاړ شي او حلال رزق وګټي نو ګران کار دی خو خوشحالۍ خبره دا ده چې یو سړی ځان خپل کاروبار روان کړي حلال رزق ته کښېني نو زما په خیال چې د ډېرو نورو غلطو کارونو نه هم بچي او هغه رزق یې هم روان وي نو داسې خاص خبرې به دې کې نشته زما نو بس دا خو د خلکو مینه ده څوک چې د ګاډي نه راکوز کړي یو تصویر وباسو څوک وایي شعر راته ووایه دومره مخلوق درته راټول چې خپل کارونه پرېږدي نو دا د خوشحالۍ خبره ده نن سبا دومره ټایم د چا سره نشته چې چاته ودرېږي یا چاته ټایم ورکړي یا چا سره تصویر وباسي خو زه وایم چې دغه به مینه یې د دغې پښتنو نو ډېر ورته خوشحاله یم چېرته هم زه ولاړ یم هر څومره چې په ما ناوخته شوی دی سړي ته ودرېدلی یم چې هغو خپل تصویران ویستي دي او وزګار شوي دي او هغو ویلي چې بس نو بیا لیکلی یم دل او نظم خو مې نه دی لیکلی خو دوه درې شعره به درته ووایم چې وخت ډېر بدل شو فاصلې دومره رالنډې شوې چې وخت ډېر بدل شو فاصلې دومره رالنډې شوې چې د تیرا غرونه د علم سره خبرې کوي ویلې خوراک دې کوم جامه او که پیزار دې کړمه یو مسافر د یو درخم سره خبرې کوي ته مې خوښ نه یې ستا په سر ادم جنت پرېښودی ته مې خوښ نه یې ستا په سر ادم جنت پرېښودی لیونی ناست دی د غنم سره